وی کم انسان چې اذان نه رستو دا دعا صرف 3 پیری وای کنه نو الله رب العزت په دته سلور فائدې ور نصیب کړي. اولنې فائدہ وی الله رب العزت په دغه انسان ته بغیر مشقت مال دولت او رزق ورکی. دویمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د ظالمانو نه محفوظ اوساتي، ظالم انسان سره به هیڅ کله د واسطه نه راځي. دریمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د خطرناکو بیمارونو محفوظ اوساتي، یعنی داسې بیمارونه کمی بیمارو د وجنه چې انسان ته مرګ واقع کیږي، کاغه فالج دی، کاغه کینسر مریض بیماری ده او کاغه شوګر دی، کاغه هر قسمه خطرناک بیماری ده کنه د دې بیمارونو به الله رب العزت محفوظ اوساتي. او سلورمه فائدہ وی الله رب العزت په دا انسان د تنهایی د ګناهونو نه محفوظ اوساتي. ګناهونه عموما کیږي د په تنهایی کې کنه، مطلب د هر قسمه ګناه نه به الله تعالی محفوظ اوساتي. او دا دعا چې دا کنه یو عالم یا پیر خودلی شوی نه ده، بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا هم خودلی ده او دا فضیلت هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث شریف کې بیان کړل دی. نو دعا څنګه ده؟ کم ټیم کې بي اذان نفس ته خو اذان نفس ډایرک بنارک نه ده، اذان نفس د اذان مخصوص دعا به وي او بیا ورپسې دا دعا وي، بلکې اذان او اقامت په منځ کې چې څونه وخت کنه په دې ټول کې تاسو را دا ټیم دی. اذان نه رست او اقامت نه مخکې به دا دعا تاسو صرف 3 پیری وای. دا سلور والا فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. دعا څنګه ده؟ دعا داسې ده اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. دا دعا د په حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلی دا او دا سلور والا فضیلتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي چې الله رب العزت په دغه انسان د بغیر مشقت رزق ور نصیب کی، مال دولت په الله تعالی ور نصیب کی او خطرناکو بیمارونه به الله رب العزت محفوظ اوساتي. او دغه شانتي د ظالم سره به الله تعالی واسطه نه راولي، ظالم نه به الله تعالی محفوظ اوساتي او د تنهایی د ګناهونو به الله تعالی محفوظ اوساتي. وسونه اوچته فائدې د زما عزت مندو او سونه اسانه دعا ده اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. دا بتاسو 3 زلوای خدرې پیری به وای ځان سره دا دعا تاسو یاد کړئ، محفوظ کړئ. چکل اذان وشي اذان نفس به د اذان مخصوص دعا تاسو وایي، ان پس بیا دغه دعا تاسو وای 3 پیری. دا سلور والا فائدې به الله تعالی د نصیب کړي. عرض بدا کولو چې ذکر اسکار کې دعاګانو کې کلمو کې زمو است خپل فائدې دي. دا ټول فائدې چې اوس بیان شوي دغه د چا فائدې دي؟ زموږه فائدې دي کنه، ټول پټول زموږه فائدې دي پکې. بل کلمه او بل ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ودل دي لا حول ولا قوه الا بالله. دا څومره اوچت ذکر د زمو عزت پندو چې دې ته د جنت خزانو او خزانه ویلې شوی دا چې د دې وظیفه ځان سره شروع کو زمو عزت پندو لا حول ولا قوه الا بالله چې د دې وظیفه شروع کو زمو عزت پندو.